السلام علیکم شاگردان ولادی بک شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه درې فارم ظرف د فعل درې فارمونه یا فارمه دا په انګریزي کې ډېر بنیادي او ضروري دي. راځئ د دې سره به د دې ورځو معناوې نوي ورځونه معناوې به ته زده کړې او تلفظ پروننسیشن. ډېر شاګردانو ټینسونه زده خو درې فارم ضبطول به نه زده نو بیا په ټینسو کې مشکلات لري. راځئ راسره واسطه معناوې هم زده کوئ. grasp نیول ټینګ یو شی ټینګ نیول grasped second third form. hang زړول یا زړېدل پانسي ورکول ته هم وایي. hung second او third form دی. have درلودل hate د دې ماضي حالت دی second او third form. hear اورېدل heard second او third form دی. has دا had دی. hide پټول پټېدل hidden second hidden third form دی. hit وهل hit لکه په توپ لنډه باندې بال وهل نه چې څوک هغه ښه بیټسمین هغه ته موږ هیټر وایو وهونکی. یو څوک پیشي وهل و دې ته ویل کېږي. hurt خوږول خوږېدل زخمي کېدل hurt second او third form دی. hold نیول held second او third form دی چې موږ hold it دا ونیسه. یو دا دی چې پروګرام چې څوک جوړوي وایي د پروګرام واز held د پروګرام انعقاد پروګرام وسلو. hire معنا لګول څنګه یو څوک پر کار باندې لګول په تنخواه باندې. بعض کمپنیانو والا اعلان کړی چې we want to hire موږ غواړو چې ولګوو څوک. hired second third form. hope هیله لرل hoped second او third form. hate کرکه کول hated second او third form. harm تاوان رسول یا رسېدل harmed. harvest لو کول د غنمو ریبل harvested second او third form. hedge شاربل hedged second او third form لکه چرګه چې هګۍ شاربي یا هغه د غړیک شاربل. نو دا زموږ د نن سبق د درې فارم ضبطولو په باره کې ولو. دا سبق چې دی د ټینسو سره ډېر تعلقات لري. زه به اوس تاسو ته دلته د ویډیو پر دا کونج باندې د ټینسو لینک هم درته کښېږدم. تاسو کولی شئ چې هغه ټینسونه چې کوم ټینسونه ستاسو نه زده هغه هم ورسره زده کړئ. در بل سبق ښې چارې که مې ویډیو خوښه وي ویډیو سره لایک کړئ. الله حافظ.